یو بل ملګري را تپوس کړی وي چاته که انسان وینه ورکړي دې سره د روژه ماتېږي که نه. نو یو حدیث کې دا راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي ښکر لګول، دا ښکر به هم داسې و لکه چې کومه حجامه ده. پخوا خو به ته ښکر ځکه ویل دپاره به یو غټ ښکر او د خولې په پریشر سره او په زور سره به د انسان نه هغه وینه ویستله، لکه څرنګه چې سبا حجامه مشهوره ده معروفه تاسو ته معلومه ده. نبی اسلام فرمایي دې سره روژه نه ماتېږي. دومره ده که یو انسان داسې دی که هغه په وینې ورکولو باندې یا حجامي او ښکر لګولو باندې کمزوری کېږي او بیا دې سره مجبوره کېږي چې دا روژه ماته کړي، نو بیا دا مکروه دي، د دې نه بیا اجتناب پکار دی. لازمه ده چې دا بیا روژه ماتې نه پس ښکر ولګوي یا وینه ورکړي. او که انسان داسې چې ټیک ټاک دی او هغه وینه ورکړه سرچکر هم پرې نه راځي، روژه هم نه خرابېږي، ښه طاقت کې دی، بالکل د ده په روژې کې هېڅ نقصان نه راځي. دا وینه ورکول دته بالکل جایز دي، حجامه او ښکر لګول بالکل جایز دي. لیکن که انسان ته خپل ځان معلوم وي چې زه وینه ورکړم بیا راباندې چکر راځي یا حجامه ولګوم ما باندې چکر راځي، نو بیا بهتره نه ده چې دا په حالت د روژې کې څه ولګوي، ښکر ولګوي یا وینه ورکوي. بیا هم ورسره روژه نه ماتېږي، لیکن دا دې سبب ګرځي چې سړی بیمار شي او مجبوره شي چې روژه ترې نه ماته شي.